پاکستان هند په نړۍ کې یوازې شوی دی نه پوهیږي چې څه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي دي له پاکستان څخه د هند د دریو سیندونو د اوبو ګرځول په ښکاره تیری دی او د دوی د دې حق لري چې پر دې مسله توند غبرګون وکړي. نوموړي نن ویلي دي د سنتاس تړون پر بنسټ دا د دوی حق دی چې د هند د اوبو ګټه پورته کړي او که چېرته هندوستان د دې هڅه وکړي چې دا اوبه بل لوري ته وګرځوي نو تېروتنه به کوي او دوی به د دې پرېکړې پر خلاف سخت غبرګون وښيي. فیصل ویلي دي چې هند د ملا په دیوال لګېدلی دی، په نړۍ کې یوازې شوی دی او اوس نه پوهیږي چې څه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې ټایمز اف انډیا راپور خپور کړ چې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي دي دوی هڅه کوي چې پاکستان ته د تلونکو اوبو مخه ډب کړي.